د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د مجاهدینو د هڅو په پایله کې په دغه ولایت کې د امن فضا رامنځته کول او افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه په یو سوله ییز هیواد بدلول له خپلو اوږدمهاله ارمانونو څخه بولي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د یاد ولایت خلک د شته امنیت په ټینګښت کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره همکار او همغږي دي. امنیت خیلی خوب است. تمام مردم ولسوالی کلدار با نیروهای امنیتی همکار هستند. الحمدلله در اینجا هیچ مشکلی در مورد امنیت نیست. اینجا همه راضی هستند الحمدلله. کل مردم خوشت آرامت کل چیز پنهمانت شب روز مردم میگردن هیچ کس قرار نمیکنه. ورته مهال د بلخ ولایت امنیه قمندان شته امنیت د هیوادوالو په هڅو او همکارۍ پورې تړلی وباله او ډاډ یې ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونه به د بلخ ولایت خلکو ته د هوسا ژوند په برابرولو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. موږ الحمدلله په دې ډېر خوشحاله یو چې بلخ ولایت کې اوس امنیت ډېر ښه دی او په امنیت برخه کې موږ الحمدلله هېڅ ستونزه نه لرو. خو بیا هم د ولس څخه دا غوښتنه د همکارۍ غوښتنه ده چې زموږ سره په امنیت برخه کې همکاري وکړي. موږ د دوی سره همکاري کوو، دوی زموږ سره همکاري وکړي. الحمدلله نور خاص هېڅ مشکل نشته امنیت لحاظ. باید وویل شي چې شته امنیت نه یوازې دا چې هیوادوالو ته یې د زړه سکون او سوله ور په برخه کړې ده، بلکې افغانستان ته یې د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لړۍ هم تیزه کړې. همداراز اوسنیو شرایطو د پراختیایي پروژو د پلي کېدو لپاره هم زمینه برابره کړې ده چې د قوش تیپې ستر کانال یې یوه بیلګه بللی شو.